د هر قسمه حاجت او ارمان پوره کېدو دپاره د آسان وظیفه تاسو صرف 15 ورځې وکئ که نه. دې نه پس د خپل حاجت پوره کېدو دپاره د الله رب العزت نه دعا وغواړئ. انشاءالله د الله رب العزت په فضل و کرم سره ستاسو هر قسمه حاجت په پوره کېږي. بیا به انشاءالله ماته دعاګانې کوئ. وظیفه چې ده که نه دا کلمه ده یا بدیع السماوات والارض. دا کلمه به تاسو 15 ورځې د دې وظیفه کوئ. څنګه ترتیب دی؟ په ورځ کې به 100 پیرې دا تاسو وایي، نو دا به تاسو 2000 پیرې په یو ورځ کې وایي. هر ورځ به تاسو 2000 پیرې وایي. چې 15 ورځې تاسو 2000 پیرې یا بدیع السماوات والارض وایي که نه، نو د دې نه 90000 جوړیږي. نو چې کله 90000 پیرې دا تاسو برابر کړئ که نه، بیا ورپسې د خپل حاجت دپاره د خپل ارمان دپاره که هر قسمه حاجت ستاسو په زړه کې وي که نه، که کاروبار دپاره دعا غواړئ، که نیک اولاد دپاره دعا غواړئ، که روغ صحت دپاره دعا غواړئ، که کور کې امن و امان دپاره دعا غواړئ، چې هر قسمه حاجت وي که نه هغې دپاره تاسو بیا دعا کولی شئ. نو چې دغه دعا د دې وظیفې نه پس تاسو وکئ که نه، د الله رب العزت په فضل و کرم سره بس تاسو دغه ټول په ټول حاجتونه پوره کېږي. بیا به انشاءالله د بندۍ نه چې سته دعاګانې کوئ. امید دی چې انشاءالله په دې وظیفې باندې تاسو پوه شوي یئ. که بیا هم پې پوه شوي نه یئ، تاسو ته پکې څه خبره یي، نو کمنټ کې ویلی شئ، دغه تپوس کولی شئ. زه به انشاءالله کوشش وکړم چې تاسو ته جواب درکړم، تاسو پې پوه کړم. خو په دې وظیفې باندې په خپل هم ځان پوه کوئ او هر قسمه حاجت لپاره دا خامخا شروع کوئ. او نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو تاسو ډیره شیر کړئ چې ټول مسلمانان دا وظیفه زده کړي، دا شروع کړي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت موږ خوشحال آباد ساته. دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. که چېرې یو انسان په منځ کې په غلطۍ سره ډک رکعت تش وکړي یا دې په غلطۍ سره تش رکعت ډک وکړي، نو په دې دواړو حالتونو کې به انسان څه کوي؟ آیا په دې دواړو صورتونو کې په انسان سجده سهو واجبېږي او که نه واجبېږي؟ په دې مسلې باندې ځان پوه کړئ. اکثر ملګري دې باره کې تپوسونه کوي، نو په دې ویډیو کې زه تاسو بالکل په اسانۍ سره په دې مسلې باندې پوه یم. صحیح شوه؟ زما عزتمندو، که یو انسان په غلطۍ سره په منځ کې ډک رکعت تش وکړي که نه، په ده سجده سهو واجبه شوه. خو که چېرې یو انسان په منځ کې په غلطۍ سره تش رکعت ډک وکړو که نه، په ده سجده سهوه نشته دی. صحیح شوه؟ سجده سهوه پې نه واجبېږي. نو که یو انسان دی ډک رکعت یې تش وکړو، یعنې په دغه رکعت کې ولد دوالین امین نه پس صورت ویل شته دی او دې پکې ونه وایي، په ولد دوالین امین باندې په غلطۍ سره ښکته شو، اوس په ده سجده سهو واجبه شوه. خو که یو انسان داسې دی چې دی تش رکعت کوي، یعنې فرض رکعتونه دي او دریم او څلورم رکعت خو تش وي که نه، ولد دوالین امین باندې ښکته کېدل دي او دې پکې ولد دوالین امین نه پس صورت هم پکې به غلطۍ سره وایي، کل هو یا بل صورت هم پکې ووایي، نو په ده سجده سهوه نه واجبېږي. صحیح شوه که نه؟ نو امید دی چې انشاءالله په دې مسلې باندې تاسو پوه شوي یئ. که بیا هم پکې تاسو ته څه خبره یي، څه تپوس یې خیر دی، کمنټ کې دغه سوال کولی شئ. زه به انشاءالله کوشش وکړم چې تاسو پې پوه کړم. خو په دې مسلې باندې په خپل هم ځان پوه کړئ او نورو مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو تاسو ډیره شیر کړئ چې ټول مسلمانان په دې مسلې باندې ځان پوهه کړي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت موږ خوشحال آباد ساته. دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. الله په امان.